बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स पश्तो चैनल ته ښه راغلاست. कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स یو چینل دی چې دغه کنپیوټر ټیپس اند ټریکس هم پراته دي او په دې شکل کې پروګرامونه پکې هم شروع شوي چې هر ځینې پروګرامونه د خلکو په خاص چې هغوی غوښتنه کړې چې دغه پروګرامونه هم دې چینل ته اپلوډ کړه، لکه کورلډرا، فوټوشاپ او اوټلوک. نو که د چا کوم خاص دي د کوم پروګرام باره کې، نو که ما خپله کولی شو، که د کوم بل استاد تاسو صرف نه خاص کوئ، انشاءالله خلاص به ستاسو کېږي پوره کېږي. چینل خپله سبسکرایب هم کړئ، ملګرو سره هم شیر کړئ. سبسکرایبر 323 ته انشاءالله رسېدلي دي. د ټول د همکارۍ نه مننه. فیسبوک کې هم موږ دلته پیج لرو، فیسبوک پیج هم ځان سره د کمپیوټر زده کولو ښوونځي په نوم پیج دی، دا هم ځان سره لایک کړئ. او بل ګروپ هم لرو، ګروپ ته که دلته راشم، کمپیوټر ټیپس اینډ ټریکس په نوم ګروپ هم دی، دې کې هم ما سره ملګري شئ. نو راځم نن ویډیو چې ده اول تاسو د معلومات درکوم. دا د ریکوري باره کې ویډیو ده. اکثر وخت موږ تاسو یو څه ډیلیټ شي، ریسایکل بن ته لاړ شي، ریسایکل بن نوم چې هغه ډیلیټ شي، نو هغه معلومات موږ تاسو څنګه واپس ریکور کولی شو. نو یو ځینې خلک وایي چې نه سافټویر هم بغیر هم کېږي. سافټویر هم بغیر ډېر مشکله ده. دې لپاره سافټویر د په نوم د ریکور په نوم ریکور ایم ورته خلک وایي. د دې سافټویر دا کار دی چې هغه ډیټا چې هر څومره پخوانۍ ډیټا وي، هارډ ډسک نه وي، ډیلیټ شوي وي ریسایکل بن څخه، هغه څه کېږي واپس ریکور کوي. نو داسې معلومه نه ده، داسې له اوسه پورې چا ریکور نه ده کړې چې هارډ ډسک فارمیټ شي، هغه هم که نه. نو صرف دلته زه درته وایم چې هغه ډیټا چې ریسایکل بن نه ډیلیټ شوي، هارډ ډسک نه چې ډیلیټ شوي شاید هغه هم ریکور کړي، نو هغه لپاره د دې د لایسنس ضروري دی. نو دا سافټویر به تاسو ډاونلوډ کړئ، انسټال به یې کړئ. اوس ما سره تیار ګورئ انسټال دی دلته. تاسو ته انسټالولو طریقه ښیم. ګوګل ته به راشئ چې ډاونلوډ کېږي به څنګه. ګوګل چې کله اوپن کړو، د همدې سافټویر نوم ورته دلته سرچ کړئ او انټر. وګورئ مختلف لینکونه تاسو ته به راشي چې کوم لینک باندې تاسو کلیک کوئ، که په اولني کلیک کوئ، که په دې که په دې. نو په هر لینک چې کلیک کوئ مشکل نشته دی. مثال ما دا لینک انتخاب کړم، مخکې مې هغه لینک هم انتخاب کړو. دې نه تاسو ته ښیم دواړو نه. نو دې کې ګوره ورته دلته ښیي چې ډاونلوډ لیټسټ ورژن. لیټسټ ورژن سایز دومره دی، دې ځای څخه ډاونلوډ کولی شئ. په ټول نه اولنی لینک په دې ښه چې اولني لینک باندې کلیک کړئ، تاسو ته داسې ډایرکټ صفحه راولي. صفحه چې کله راوستله معلومات ټول درکوي چې څه کوي. ګوره هارډ ډسک to recover from unlike most file recovery tools، دا چې کله فارمیټ شوی هغه هم ګورئ راولي، دلته لیکلي دي. دلته به راشئ لاندې په فري ډاونلوډ ورژن باندې په فري ډاونلوډ باندې کلیک کړئ. چې کله په فري ډاونلوډ کلیک کړئ، دلته که غواړئ واخلئ، دلته که اخیستیان شي پرمننټلي کال 2 کالو ته، د پیمنټ په څه کوئ، که در سره واخلئ او که نه فري استعمالول غواړئ، نو دلته یې څه لیکلي ډاونلوډ. په ډاونلوډ چې کله کلیک کړو، ګورئ we click here for download. دلته به کلیک کړئ، دا ډاونلوډینګ د څه کېږي شروع کېږي. چې کله ډاونلوډ شروع شو، دلته راشئ دس PC ته او ډاونلوډ ته راشئ. دلته به ګورئ دا پروت دی، بس دې باندې څه کوئ، کلیک کړئ. چې کلیک هم کړو انسټال داسې راځي، په دې انسټال باندې به کلیک کړئ. دا ګوره اوس انسټالېږي. رن کوئ یعنې ډایرکټ کار ترې اخلئ، او که ډایرکټ کار ترې نه اخلئ کلوز یې کړئ. بیا څه کوئ، دې ځای تاسو هم اوپن کولی شئ. کلیک کړئ، ډبل کلیک، اوپن کېږي. نو دلته وامشته چې تاسو غواړئ چې ورته شو شي، دا ټیک مارک ته ولګوئ، بیا به نه شو کړئ، بیا به ډایرکټ داسې صفحه راځي. نیکسټ فایل ټایپ څه شی پیدا کول غواړئ، پکچر پیدا کړئ، میوزیک،
دا کو فایلونه د ویډیو دا څه شی دی ایمیلونه دي او که ته چې دا هم ویډیو شته هماغه شته ټول شیونه راته پیدا کړه چې څه ډیلیټ شوي نو آل باندې به کلیک کړو او دلته په څه کلیک کړئ نیکسټ باندې چې کلیک کړو درته وایي فایل لوکیشن یعنې کوم ځینې ډیلیټ شوي ډاکومنټ نه ریسایکل بن نه یا کوم ډرایو نه یا مثال میموري کارت نه نو زه ورته وایم چېرې بس چې هر ځینې ډیلیټ شوي غواړي ټول درته پیدا کړي نو دلته آی ناټ شور ما ته نه دی معلوم بس ورته سرچ ایوری ویر آن دس کمپیوټر هر ځینې چې ډیلیټ شوي هغه راته پیدا کړي او په سپیسیفیک ځای ورته ښایي کوم سیډونه ډیلیټ شوي هم ورته واخلي زه ورته وایم چېرې مثال به ورکړم ریسایکل بن ځای نیکسټ کړه انیبل ډیپ سکین ډیپ دا معنا چې چېرته غټه ډیټا وي او ډېره پخوا ډیلیټ شوي وي نو ډیپ سکین دې لپاره ښه ده چې ډېر ژور طریقې سره به سکین ته څه کلیک کړي سټارټ باندې کلیک کړي اوس تاسو دا وخت درکوي چې دا څومره وخت نیسي سکینینګ 1 of 4 ډرایو څلور ډرایو دا ټول به موږ ته څه کوي سکین کوي نو دا وخت ساعت کې ډېر ډیپ تاسو موږ ټیک مارک لګول نو 2-3 ساعت ونیسي دلته تاسو ګورئ خپله وخت تعینوي چې دا څومره وخت کې به دا پروسس مکمل شي اوس ګورئ مثال یو پرسنټ څه پیدا که فایل کې هر څه دي دلته سکینینګ روان دی زه به دا څه کوم کلوز به کړم کینسل لکه دلته کله هم بیا فایل پیدا کړو پلیز نه تاسو واپس څه کولی شئ ریکور کولی شئ واپس یې استعمالولی شئ دا موږ سره نن موضوع وه د ریکوري باره کې امید لرم چې انشاءالله یاده شوي به نو ډېر ښه سافټویر دی سافټویر د دې سافټویر دا لینک چې دی دا ستاسو ډسکرپشن کې پیسټ کومه دا د هغې ځینې تاسو څه کولی شئ دا لینک اخیستی شئ دا هغه لینک دا دی دا به درته دلته په دې کلیک کړئ دا دې ځینې کوډ کوم د ویډیو په ډسکرپشن کې انشاءالله موجود وي ښه وخت دی